زمونږ د نن ورځې برنامه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدي بندیز او د ترانزیت د لارې بندول چې د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په حکم سره پر ځای کیږي د باندې ځینې پوښتنې دوستانو راغلي دي چې زه به د هغې پوښتنو ته یو ځواب ورکړم. اوله پوښتنه دا ده د افغانستان د سوداګرۍ د مسیر بدلولو هڅه د هیواد اقتصادي او سیاسي خپلواکۍ په رڼا کې څه اهمیت لري؟ دا د ډېر لوی اهمیت حایز دی ځکه چې دا هغه حربه ده چې پاکستان همیش زموږ په مقابل کې استعمالوي. یعنی کله چې د هغې خوښه یي د ټول نړیوالو قوانینو او نورمونو خپلولاندې کوي او د خپل هغه کله چې د دې خوښه یي د دروازه خلاصوي د ترانزیت منځنۍ اسیا ته بالکل په نارمل حالت کې ځي. د پاکستان تر ننه نه میوه خرابه شوې ده نه جنس افغانستان ته په سلامتي راغلی، خو د افغانستان هر کال انار تباه دي، د افغانستان انګور تباه دي، زمونږ مڼې زمونږ ټولې میوې هر څه تباه دي او هیڅ شی ته نه رسیږي. نو بناان دی څه کوي؟ دی په هغه وخت کې چې زمونږ هغه په اوج د دغه کې چې زمونږ ته یو 100 میلیونه ډالر افغانستان ته راځي دی دا لاره بندوي. بل دا دی چې د افغانستان مال چې د بهر ملک نه راځي هغه کانټینرونه د مسیر نه ګرځول کیږي، 2 شپې 3 شپې په بل ځای ته وړل کیږي، مال بدلیږي، اصلي مال په بل مال اچول کیږي، هغه افغانستان ته رالیږل کیږي. یعنی دا د نړیوال د ترانزیت قوانینو شدیدترین تخلف دی چې دوی کوي. د نړیوال ترانزیت قوانینو لاندې د زموږ مال باید د کراچۍ نه تر تورخم بارډر پورې په سلامتۍ سره په امنیت سره باید راورسي. دا کار نه کوي. د دې لارې نه د دې ترانزیت نه همیش د حربي او د اسلحې کار اخیستی دی. بنان دا اول ځل دی چې یو حکومت دا اراده کوي چې دغه دروازه زه نور بندوم، دغه 40% زما چې دغه د اتکا په دې مملکت دغه 40% زه زغمم، د 80% باندې به زه خپل ګزاره کوم او د بهر ځینه به د ایران نه د منځنۍ اسیا نه به خپل ضرورتونه رفع کوم او زه به د پاکستان نه دا نه کوم. دا چې دی دا یو سخت اقدام دی، شدید اقدام دی، فشار راځي په افغانستان باندې ځکه چې د افغانستان خوراکي مواد دا ټول دغه زمونږ هم د اوس په زرهاو کانټینرونه الته بند دي، مګرم چاره نشته دی. د دشمن که په خوله وهي نو یو څه قرباني به ورته ورکوي او دا قرباني چې دا لازمي ده. په دې اساس باندې دا اقدام د سیاسي او اقتصادي لحاظ نه درون اقدام دی، مګر اړین اقدام دی چې باید وشي تر څو افغانستان خپل په خپو باندې ودرېږي. د پاکستان دا دریځ چې دا چاره زمونږ په ګټه ده تر کومه رښتونې ده؟ دا بالکل رښتونې نه ده، دی دروغ وایي. یو خدا دی چې افغانستان خو دونه شی په پاکستان نه خرڅو، زمونږ خو ټول 100 میلیونه دغه یو 800 میلیونه زمونږ زغال دی ته تلل او یو 200 میلیونه زمونږ وچه میوه یعنی 1 میلیارد. دی خو د جمهوریت په وخت کې دی فروش په میلیارډونو ته رسېدلی و، نو هغه میلیارډونه دوی د لاسه ورکوي. بل دا دی چې که دی زموږ دا دروازه بندېږي د دی دا ترانزیت چې منځنۍ اسیا ته هغه ټول بندېږي، تنه دا 100 میلیارډه نه دي، 4-5 میلیارډه پاکستان دلته د لاسه ورکوي، کم از کم 20 میلیارډه خو د منځنۍ اسیا د هغه د لاسه ورکوي. نو دا ضربه دوی ته ډیره زیاته ده. دا د دې لپاره چې ځان ډیر شجاع وښیي او دا کې دروغ وایي. د دروغ په دغې لاندې دوی دا په دا کوي چې دا موږ ته ضرر نشته دی او ضرر افغانستان ته ډیر دی. ما ته به ضرر کمی خو دوی ته ضرر ډیر زیات دی، زیان دوی ډیر زیان ګوري لپاره دی چې د دوی باندې دا کیږي د دوی جنس نه افغانستان ته راځي، د افغانستان مارکیټ دوی د لاسه ورکوي، د کم از کم د 3-4 میلیارډو د منځنۍ اسیا مارکیټ د لاسه ورکوي او په عین حال کې د دوی هغه نړیوال ارزښت دا هم د منځه ځي. راځم درېیمې پوښتنې ته، د سوداګرۍ د مسیر بدلول د هیواد د اقتصادي فرصتونو په رامنځته کولو کې څومره ګټور ګڼل کېدی شي؟ دا موږ تاسو دې ته مجبوروي چې موږ تاسو نورې لارې وګورو، لکه د ایران لاره چې ده، د چین لاره چې ده، هغه ته باید ګړندي شو چې هغه جوړه شي، د ورېښم لاره او د هغې لارې نه د چین ته زموږ زیاته اتکا زیاته شي. 5 منځنۍ اسیا ملکونو ته چې په هغې کې ازبکستان دی، تاجکستان دی، ترکمنستان دی، قزاقستان دی، قرغیزستان دی او هغې تر شا باندې روسیه ده. دغه 6 مملکتونو ته زموږ دغه دی
دا به ډیر په وسی پیمانه باندې کار وشي تر څو موږ وشو کولای چې خپل هغه ضرورتونه د هغه لارې خپل جنس هغه لارې نه دنیا مارکیټ ته ولېګو د هغه غلار نه خپل ضرورتونه ترلاسه کو سرحدي مارکیټونه جوړ کو صنعتي تجارتي پارکونه جوړ کو په دې سیمو کې تر څو خلکو ته کار پیدا شي جنس لاشي جنس راشي خپل سرکونه پاخو کو ریلوي کرخه چې د دوړو طرفونو ته راکاګو په هغه صورت کې د فرصتونو د کارونو پیدا کیږي اقتصادي پیاوړتیا هم راځي زمونږه اتکا په پاکستان کمیږي او په دې کې پاکستان لوی ضربه خوري او خپل په دې کار په خیمانه کیږي او په عین حال کې به مبارزه په پاکستان کې دا رواني تر څو پاکستان د دغه پنجابي د لاس نه ووزي او یلته هم د په حساب آزاد پښتونستان دا جوړ شي او چې افغانستان سره یو ځای شو به موږ تاسو